سلامونه دوستانو. صدام حسین افغان یم او نن به در سره د کالیفورنیا هغه نوې قوانین شریک کړو چې د 2025م کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نافذ شوی دی. که تاسو په کالیفورنیا کې اوسئ او یا خپلوان ملګري یا دوستان هلته لرئ نو دا ویډیو تر پای وګورئ ځکه دا قوانین به پر هر چا اغیزه ولري. دلته موږ څو قوانینونه چې د کالیفورنیا ایالت لخوا دا مستقیم اغیزه لري د نوې قوانینونه په لاندې ډول باندې برخو باندې تمرکز کیږي. اول د دکان غلا پر ضد سخت ګامونه. که چیرته هلته څوک غلاوې کوي یا د دکان څخه یا مارکیټ څخه دغه ځایونو څخه که چیرته دا غلا کیږي او په غلا کې دا نیول کیږي پولیسو له طریقه نیول کیږي نو په دغه وخت کې نو هغه کوم قوانین چې دوی ټاکلی دی هغه به ورباندې عملي کیږي. د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارونې نوې بندیزونه او که چیرته ستاسو دا خو مخکې نه هم په امریکا کې بند دی چې یعنی دا جرم دی که چیرته ته ډرایوینګ کوې نو په موبایل باندې مصروف یې نو دا ضد قانون دی کوو خو دې نه ایسته مثال دی باندې جدي ګامونه اخیستل کېږي. که چیرته د ایسته د موبایل کې مصروف یې خدای ناخواسته ټکر وکړي یا کوم بل چا سره ووهي یا یو بل حادثه مخته راځي نو په هغه صورت کې نو هغه ټول امنیتي کیمرې چک کیږي. که چیرته دا په تلیفون کې مصروف و یا په هغه ساعت یا په هغه دقیقه کې نو قانون کوم قوانین چې دی هغه تا باندې به عملي کیږي. روغتیایي او رواني بیمې نوې اصلاحات یعنی هلته که چیرته تاسو مخکې انشورنسونه یا بیمېګانې چې موږ تاسو ورته وایو که لرلی یا اوس هم لرئ نو دغې په اړه باید دلته جزیات نه دی ورکړی دغه په اړه هم نوې ګامونه اخیستل کیږي یعنی اصلاحات منځته راځي. د پټرول او د بیو زیاتوالی که چیرته اوس د پټرولو قیمتونه څنګه دي یا به مثال دغه پټرولو بیو زیاتوالی نه مثال یا باید کمښت شي یا به نور هم زیاتیږي نو په دغه برخه کې هم یو قانون پاس کړی دی یعنی دلته هغه جزئیات نه دی ورکړی فقط هغه مادهګانې ورکړي دي چې په دغه مادو باندې به هلته تغییرات راځي. د لنډ مهال یا کرایي پاکوالی فیسونو روڼتیا په دغه برخه کې که چیرته تاسو هلته مثال کورونه مثال څوک په کرایه نیسي مثال که چیرته وځي او یا کور خالی کیږي یا کور هلته تاسو اوسیږئ صحیح نه پاکوي یا هغه چاپریال یې صحیح پاک نه ساتي هغه واښه دي هغه نه ریبي نو دغه په اړه هم یو قانون پاس شوی دی. لږ تر لږه معاش لوړ شوی دی یعنی که چیرته تاسو په دولتي وظایفو باندې کار کوئ یا دولتي وظایف لرئ نو په دغه برخه کې هم شاید